السلام علیکم. نن د مورنو ژبو نړیواله ورځ ده او زه په دې ورځې تاسو ته دا خبره وکړم چې نورې ژبې زده کول خو خبره ده، خو خپله ژبه هېرول خو چېرته هم نه دي پکار. زه په دې باره کې تاسو ته یو قصه وکړم. یو ښځه وه، د هغې خاوند نه په بهر ملک کې و او هغه هغې ته 20 کاله پس یو خط راولېږو. هغې هغه خط واخیسته، د کلي په یو استاد پسې ویې وړو چې دا ماله ولوله. هغه ورته هغه خط ولوستو او بیا ورته دې وي چې اوس د دې په جواب کې ماله یو خط ولیکه. نو هغه استاد ډېر شی پاڼې راواخیستې او پین یې راواخیسته او ځان یې تیار کړو چې زه خو د دې خو د 20 کالو ګیلې دي، دا خو به ډېر اوږد خط وي. نو هغې ورته یوه ټپه وویله. هغه ټپه دا ده چې څوک چې د چا د چنې ګل شي، څوک چې د چا د چنې ګل شي، مناسب نه دي چې څوک پرې پې تېروینه. او هغې خپل د 20 کالو ګیلې په یوې ټپه کې وکړې. نو په خپلې ژبه کې چې کومې خبرې کېږي، نو هغه خبرې بیا هغه شانې په نورو ژبو کې نه کېږي. نو زما تاسو ته دا پیغام دی چې د خپلې ژبې قدر کوئ، پښتو وایئ، لولئ، لیکئ. د خدای په امان.